دا آیات راغ عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شوی الیوم اکملت لکم دینکم ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب ودا اوس جاړي ولی وې صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل دپاره اوس چې الله ووایي چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په ژړا شو راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابوبکر صدیق داسې وایي سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابوبکر ټیک وایي ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېده غواړې او که ما ته راتلل غواړې نو صحابه ما آخرت له ترجیح ورکړه او دنیا مې پرېښوه د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو چې بیمار شه د مونځ ټیم دی صحابه په جماعت کې صفونه جوړ دی او ناست دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته وایي چې بلالا سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی سردار کونین دننا سوال جواب را لیگی کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندې بوجھ زیاد تے منستراوت نشما حضرت بلال چی پا دروازہ کی واورد چا زپچا میلی ما آبا ننز پا جماعت کی نویل ما بیوش را پریوتو پا دروازہ کی کہ پوش کے شن چغے کڑے چاہے پروردگارا کاش چن پا حبش قوم کے پیدا شوے او نلوی شوے او ند محمد رسول اللہ د بیمار او آس پما شوے چاڑو پیدا نوے دا محبوب د بیمار بزت سنگاور عزیزان بلا راغ صحابہ توئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر پا جلاشو ورتوی ز چرتا او د محبوب پا مسلح ادری دل چرتا زدا کرنکو بالکل صحابہ ورتوی د خدا بندہ مز قضا کیگی ابو بکر ہوئی چی عرض کیگی زبد سردار کونین پا مسلط سنگا ادریگما دا ډیرګان دا اوس درد سره تعلق لري د دې زور ابو بکر ته پته لګی دا مونږ ته څه پته لګی مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو تدي قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زغرته ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد دا ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصالح ودرول چې وی درول نه سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مزرانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي
बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई چې د عباس او د علي په اوږه لاسونه کېښوه او ما چې رستو نه ورته وکته نو رسول الله خپې ځان پسې په ځمکه راښکې او د جمع مونځ ته روان. په دې کائنات کې به د هغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې هم د جمع مونځ نه قضا کول. په داسې وخت عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع منځ شکور ته لاړ، صحابه ورپسې لاړ. چې لاړه و یا رسول الله که ته وفات شوې تا نه رستو به زمونږ څه حال وي؟ سردار کونین ورته قانون وی اے صحابه غوږ کېدئ ترکتو فیکم امرین، ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی. دو سیزونه مې در تپریخي دي، یو د خدای قرآن بل زما سنت زما حدیث. که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه ګمراه کوي او سربالا او سرفراز به یی. که تاسو د خدای قرآن او زما سنت پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي. د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یی، د بلې نه به بلې له ذلیل یی، د بلې نه به بلې له ذلیل. نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده؟ ځکه چې مونږ د خدای قرآن او د پیغمبر سنت پرېږدي نو خدای مونږ پرېږدي. لږ ساعت چې تېر شه دروازه وټکېده. څوک دی؟ بیبي فاطمه ورته وایي چې یا رسول الله یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی. جناب رسول الله ورته وفرمایل چې بچیا دا هیبتناک نه دی، دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کونډې کي. بیبي فاطمې ورته وایي چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که دننه د راتلو اجازت ورته وکړمه. حضور ورته وایي چې بچیا دی څوک دی چې زما دروازې ته راشي چې چا رالیږلی دی هغه ته فریاد کوه. وایي ورته چې راشي. عزرائیل علیه السلام دننه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وخت پوره دی. حضور ورته وویل عزرائیل لږ صبر وکړه چې جبرائیل راشي. پړک کې جبرائیل راغی. اوس جبرائیل څوک دی؟ دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی. جبرائیل څوک و؟ او عزیزان کاش چې د هغه حسن مزه مو واغستی او ته خبر شوی چې په کوم حسن زلیخا مینه وه او بیا د هغه حسن نه خبر شوی او د هغې مزه مو واغستی چې د کوم حسن د کتو یو لک څلېرې زره پیغمبران په ارمان. د هغه حسن مزه مو واغستی چې د کوم حسن د کتو دپاره د اسمانونو ملایکو خدای ته درخواست کړی چې د ځمکې دنیا خو په دې خوند مشرفه شوه یا الله یو ورځ خو یې پاسم راوله چې مونږ یې وګورو. د اسمانونو ته معراج کې چې بوتلی و د هغه ملایکو درخواست یې منظور کړی و کني الله خبرې خو ورسره په ځمکه هم کولی شي. تاسو پوه شئ؟ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او محنت سره او خواري سره تعلق لري. جبريل راغی یا رسول الله. الله ورته وایي چې جبريل زه خو تیار یم خو زما د پروردګار نه دا تپوس وکړه چې ما نه رستو زما د امت به څوک نگهبان وي. جبريل سترګو راکې ځي اورت ورته حبیب الله فرمایي چې فکر مه کوه تا نه رستو به ستا د امت زه نگهبان یم. بیبی عائشہ فرمائی چې د رسول الله سر زما په سینه پروتو. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پر راوست.
نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخ لیدلی دی نو ما په زندګۍ کې داسې سخت زن کدن د چا لیدلی دی. اسرائیل ته یې وویل چې په دې مې پوه کړ چې د دې نم لویه سخته بله شته او که ختمه شوه. و یا رسول الله دا خو په روپۍ کې یوه نه سخته مې په تاریخې. سردار کونیل ورته وویل چا روپۍ کې 15 انې سخته نور هم په ما کېږده خو اسرائیله چې زما د امت سره ګوره سختي ونه کې. زما امت ډېر ناتوال او ډېر کمزوری دی هغه د هغې برخه تکلیف هم په ما کېږده چې لږ ساعت تېر شه. انا لله و انا الیه راجعون. ابو بکر صدیق پس خبر لاړ چې راشه صدیقه اته چې په کمې شمې باندې پتنګ وې هغه شمه نن فنا شوه. ابو بکر په منډه منډه راغی په رسول الله ورسملاست او په دواړه مخه یې سب کړو او چغې والې وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان. اے زما محبوبا الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ یو مرګو چراله او ته په وفات شوي. حضرت عمر په کوڅه کې واورېدل چې زما محبوب وفات شه. توره یې راوویسته وی زما دې په خدای قسم وي که چا وویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس به په دې تورتې سر قلم کما. که چا وویل دماغ کار پرېښو. ابو بکر پروت ته سردار کونین سرا کله په یو مخ سپی کله په بل او چغې وی وا حبیبا وا خلیلا. جواب ورغی چې ابو بکر باروزه عمر تور راویسته ده چې کچا وی چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم اوس به عمر قتل عام جوړ کی. صدیق اکبر په منډه راووت ابو عمر د لاسه ونیو مسجد نبوي ته بوت او کینولو په منبر تقریر وکړ چې وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو. دنه مخکم ډېر انبیا تیر شوي دي یو مرګو چې راله او دیم پې وفات شو. لیکن ای صحابه واورئ من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات. اے صحابو چا چې د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه. پس عبادت پرې دی. ومن کان یعبد الله ان الله حی لا يموت. او چا چې د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټول عمر ژوندی وي. دا تقریر یې وکړه ان شاء الله العزیز. دینه مخکې مضمون بل سبا که خدای ته منظوره وه دینه مخکې به بیا الته ځو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.